د ټول انبیاء روحونه راجمع شوي دي. ای انبیاء واورئ، یو نبی راتلو والا دی، تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ، د هغه کتاب به منئ، تاسو په هغه مدد کوئ. ولتنصرنه، داسې نبی ای نبیانو واورئ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلمه چې ده دا به تاسو هم وایئ. ستاسو کامیابي هله ده چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان دا ستاسو دپاره شرط دی. داسې نبی چې د ټولو هر نبی د وخت او د زمانې دپاره د سمودې دپاره، داسې نبی چې د ټول عالم دپاره رالېږلی شوی دی. داسې نبی چې د هغه د نورو نبیانو کلمه د وخت امتونو ویلې ده. داسې نبی چې د کلمه نبیانو هم ویلې ده، امتونو هم ویلې ده. د هر نبی امت د هغه وخت دپاره د دې نبی امت د اخره پورې دی، تر د قیامت پورې دی. دا امت د ټولو نه غوره امت الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام له ورکړی دی. هر نبی نبوت چې نبی تللی دی، نبوت ختم شوی دی، نبوت باقي پاتې دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام تللی دی، نو نور نبیانو له هم نبوت میلاو شو. زموږ نبی ته خاتم النبیین ویل کېږي. داسې نبی موږ تاسو له الله راکړی دی. داسې نبی چې فرماتے ہیں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے ہیں آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ بھی ملا نام محمد. آدم علیہ الصلاۃ والسلام دعا وړي، اللهم انی اسالک بجاه محمد، اللهم انی اسالک بمحمد. یا الله پاکه د دې سړي په وسیله ما معاف کړې، د په ذریعه سره ما وبخې. الله پاک ورته وایي دا خو ما پیدا کړی نه دی، تا څنګه پته ولګېده ای آدم. آدم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یا الله که د جنت پاڼو ته ګورم چې ستا د نوم سره د محمد علیه السلام نوم دی، قوائم العرش د عرش تختو ته ګورم، د عرش سیډونو ته ګورم چې ستا د نوم سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم دی. عزیزانو دوستانو، داسې نبی موږ له الله پاک راکړی دی، عالمي نبی دی. او داسې امت کنتم خیر امت اخرجت للناس چې په ټولو کې غوره امت دی. خو هغه صفات په ځان کې پیدا کول غواړي، هغه نبوي صفات په ځان کې پیدا کول غواړي، او ایمانونه جوړول غواړي. او تاسو ته ما وویل چې ایمانونه جوړېږي د ایمان په محفلونو کې. د ایمان محفلونه په بازار کې خو د بازار خبرې به ته اورې. بازار ته لاړ شي، ریټ ګران شو، ریټ ښکته شو، ریټ ارزان شو، داسې وشو هغه وشو. که د ګراوند ته لاړ شي، پلاني وګټو، پلاني وبېلو، دا د ایمان خبرې نه دي، نه په دې باندې ایمان جوړېږي. که په کور کې ناستې فلاني داسې وي، فلاني داسې وي، دا خو د ایمان بیخ بنیاد وباسي. نو ایمان جوړېږي د ایمان په محفلونو کې.